بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو، په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. راځه ما غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته په یوه نوې پروژه باندې کار وکړم چې هغه ده د لاورترټ پروژه. لاورترټ خپله څه شی دی؟ په تلویزیونونو یا هم په ځینو فلمونو کې مو لیدلي وي چې کله یو کس غږیږي د هغو د نوم د ښودلو دپاره یو موشن راځي، په هغه باندې د نوم لیکل کېږي. دلته ځینې نمونې تاسو ته ښایم. په دې شکل سره غواړم چې نن په اډوب افټر افیکټ کې دغه پروژه تاسو ته کار کړم. ګورئ په دغه شکل سره مثلا دغه لاورترټ دی، دغو ته لاورترټ ویل کېږي چې یو موشن دی، مثلا د خپل فیسبوک یا واتساپ یا هم نور کوم معلومات او شی چې وي په دې شکل سره موږ تاسو ته ښکاره کېږي. یا د تلویزیون په لاندنۍ برخه کې پارسي کې زیرنویس چې ورته ویل کېږي، په هغو په برخه کې هم ځینې وخت له دغه لاورترټ څخه استفاده کېږي. نو دا چې څنګه کولی شو په اډوب افټر افیکټ کې موږ تاسو ډیزاین کړو، جوړ یې کړو، په دغه پروژه باندې نن درته کار کړم. ښه، د دې دپاره راځم لومړی باید یو زه نیو کمپوزیشن واخلم. نیو کمپوزیشن 900 پیکسل په 1080 تور بیکګراوند په دې شکل سره شو. راځم رایټ کلیک نیو سالډ. نیو سالډ په هر رنګ باندې چې وي بیا کولی شو موږ تاسو دغه بیکګراوند بیا وروسته ځینې لرې کوو، ځکه موږ تاسو یوازې دغه لاورترټ همدغه پوزیشن په کار دی. ښه، د دې دپاره راځم مثلا یو شیپ راخلم په دې شکل سره. شیپ رنګ په هر شکل چې تاسو وغواړئ په هغو رقم ته تاسو کولی شئ خپل شیپ ته رنګ ورکړئ. مثلا زه ورته هم چې سپین رنګ سم دی. ښه، د دې دپاره زه دې ته موشن ورکړم، یو حرکت ورکړم. اول د دې انکر پوینټ یعنې منځنۍ نقطه زه باید پیدا کړم چې هغه دغه ده. دا غواړم چې په داسې ځای کې زه ځای پر ځای کړم تر څو پورې چې د همغه خانه موشن واخلي. که چیرې ګورئ زه مثلا په دغه ځای کې دلته په دغه اول سر کې کېږدم، راځم سکیل ته یې سکیل ګیرئ، اوس یې همدغه نقطې نه اخلي. نو زه ورته وایم چې باید دغه لاورترټ چې دی مثلا د دغو خانه باید ښي طرف ته ووځي. راځم دا نقطه اخلم، په دغه ځای کې کېږدم. کنټرول کله چې ورسره ونیسم خپله منځنی حالت ځان ته پیدا کوي. ښه، نو دې دپاره راځم اس وایم سکیل د سکیل په همدغه ځای کې زه ورته وایم چې یو کی فریم باید واخلم تر څو پورې حرکت زه ورته جوړ کړم. د دواړو ترمنځ د ایکس او د وای د محور ترمنځ هغه لینک قطع کوم، یوازې چې د وای په محور باندې حرکت ولري. ګورئ په دې شکل سره زه ورته وایم چې په اول سر کې باید 0 وي. کله چې مثلا تر 1 ثانیې پورې راځي باید دا بیرته څنګه شي؟ 100 شي. ګورئ په دې شکل سره یو حرکت یې ځان ته څنګه کړلو؟ جوړ کړلو. دې په خاطر باندې چې دا یو څه نرم راشي راځم دغه دواړه کی فریمونه انتخابوم، رایټ کلیک کی فریم اسسټنټ ایزیز. دا په دې معنی نرموالی چې نرم څنګه شي د دې ځای نه ووځي او ورو ورو غټ شي. د دې دپاره بیا راځم د دې ګراف ته په دې شکل، یعنې ګورئ داسې آهسته آهسته پورته کېږي، ورو ورو بېرته څنګه کېږي؟ ودرېږي. راځم دا دواړې نقطې کې یو څه نور تغیرات راولم، ورته وایم چې باید یو په یو دا پورته لاړ شي او بېرته آهسته آهسته څنګه شي؟ ښکته شي. ګورئ یو په یو وځي او ورو ورو ودرې بېرته په دې شکل سره. ښه، د دې دپاره چې نور هم ښایسته والی راشي راځم د دې نه یو ډوپلیکیټ اخلم، کنټرول ډي مې چې واخیسته، اوس راځم ورته وایم چې دغه یو باید لږ څه ځنې شاته شي. موږ ټول راخلم، په کم اندازه یې ځنې شاته کوم او ورته وایم چې دو رنګ باید څنګه شي؟ پرځې کوي په دې شکل. ښه، یو بل کنټرول ډي هم ځنې اخلم، دا هم لږ څه شاته کوم، ورته وایم چې د دو رنګ باید په دې شکل شي.
په دو شکل سره ګورئ یو دانه جوړ شو. نو د دو دپاره چې دغه هلته داسې یو څه هغه راشي، مثلا فیډر واخلي، موږ تاسو دلته فیډر خپله لرو، موشن بلر په نامه دغه ټول څنګه کومه فعاله کومه، دا چې یو د بل څنګه کېږي بلر راځي. ښه، دا چې کله تر دې ځایه پورې ورسېدو، اوس ورته هم چې مثلا یو څه نور هم ښه والی کې راشي، د دو دپاره راځم یو بل شي پخلم. البته شي باید نوی انتخاب چې بیا ماسک ځینې جوړیږي. راځم شي پخلم په دو اندازه باندې، ورته هم چې فیل منځنی رنګ باید کته وي او سټروک شاوخوا بکګراوند باید ولري په سپین رنګ کې په دو شکل سره. ښه، ایس وایم سکیل باید یو څه کوچنی وي. اول باید انکر پوینټ یې منځنۍ نقطې ته راوړم. سکیل باید یو څه کوچنی وي. لینک کته کوم، دو ساحې نه هم باید یو څه کوچنی وي. پوزیشن باید په دغه ځای باندې وي. ښه، ګورئ په دو شکل سره یو سپین خط هم ځنې تاو شولو. ګورئ دو دپاره چې مثلا دغه سپین خط هم یو حرکت ولري، په دو باندې کلیک کم، راځم اډ ته چې راشم تریم پارت په دو باندې چې کله کلیک وکم، یعنی تر څو پورې دغه شاوخوا بکګراوند یا دغه سټروک هم حرکت ولري. راځم تریم پارت کې سټارټ او اینډ پوینټ یې مثلا سټارټ ګورئ د دو اوس په دغه ځای مثلا دغه کونج نه شروع کېږي، په دې کونج زه ورته هم چې سټارټ باید مثلا د دغه ځای نه واخلئ. راځم سټارټ باید د اینډ پوینټ، اوس ورته هم چې په اول سر کې په دغه ځای کې دا چې کله مثلا تر دغه ځای پورې رسیږي، یا په اول سر کې راځم کې پریم د اینډ دپاره اخلم، ورته هم چې دای کله خط تر دغه ځای پورې رسیږي، دای هم باید څنګه شي داسې تکمیل شي. ښه، دو دپاره چې دا تکمیل شو، راځم اوس دو نه یو ډوپلیکیټ اخلم، کنټرول ډي موو ټول راخلم، په کم اندازه یې ځنې شاته کوم. د دو دپاره راځم یو افیکټ ته د فیل په نامه اف آی ډبل ال فیل راخلم، په دو باندې اپلای کوم، ورته هم چې دو رنګ په دو شکل سوي. یو بل ډوپلیکیټ اخلم، کنټرول ډي یو څه شاته کوم، دا دو په خاطر زه یو د بل نه شاته کوم تر څو پورې یو رنګ چې څو راسي باید د بل رنګ هم حرکت پسې ولري. راځم فیل راخلم، بیا ورته هم چې په دغه دوام دی البته دو باندې کلیک کم، ورته هم چې په دو رنګ باندې وي. کله چې زه اوس پلی کم په دو شکل سره ګورئ یو حرکت لري. ښه، دا چې کله تکمیل شو، اوس مثلا غواړم چې دلته یو نوم ورکړم، یا مثلا فیسبوک دپاره مثلا هر څه شو لوګو چې تاسو ورکوئ دلته کولی شو موږ تاسو لوګو هم ورته ورکړو. راځم مثلا غواړم چې یوازې ټکسټ ولیکم، ټکسټ سایز 80 دی، ورته هم چې باید په دغه اندازه وي. ټکسټ ورته لیکم، ټکسټ راخلم، سلیکټ کنټرول ای ریګولر دی، ورته هم چې باید فونټ یې اول دلته کولی شو، مختلف فونټونه دي. ایریال او بولډ، فونټ سایز باید یو څه کوچنی وي په دو شکل سره. راځم په دغه اندازه باندې دلته ایدم. دو دپاره هم غواړم چې افیکټ اپلای کړم پې باندې. راځم فیل ډیلیټوم، انیمیشن د ټکسټ دپاره مو مخکې
په مخکینی ویډیو کې 500 انیمیشنونه انسټال کړي وو چې 250 د ان لپاره او 250 د اوټ لپاره. د ان لپاره ارزم د اول راخلم په دو شکل سره ګورئ. اوس ورته هم چې کله مثلا دغه زیړ رنګ شروع کیږي یو پریس کوم د دوه کې فریمونه ارزم دا ډیلیټوم ځنې دغه انیمیشن. اوس باید زه دغه انیمیشن دو ته څنګه کړم اپلای کوم په باندې کنټرول زد ورته هم چې کله مثلا دا شروع کیږي زیړ خط اوس ارزم دغه اول افیکټ دلته په باندې اپلای کوم. خو په دو شکل سره ګورئ د ځینې یو حرف ځنې څنګه کیږي وځي دا د دو لپاره چې دا ونوځي ارزم په دو باندې باید کلیک وکم ماسک په دغه شکل سره داسې ماسک کوم تر څو پورې چې د دغه لیکنه د دغه لوړتر نه دغه لیکنه ونوځي په دو شکل سره. ښه یو پریس کوم تر څو پورې دو خو دا خپل همدغه ټیکسټ سپیډ او هر څه ټول تنظیم دي تیارول ځکه دا موږ تاسو پلګین انسټال کړی وو. نو د ځینو حالاتو کې مثلا که غواړئ چې موشن ورکړئ چې یو پریس کوي خپل هغه کیفرېمونه دلته موږ تاسو څنګه کیږي ښکاره کیږي. دو په شکل ګوره داسې لوړتر موږ تاسو جوړولی شو. ښه دا چې کله تر دې ځایه پورې ورسېدو مثلا غواړو چې نور یو بل موشن ورکړئ راځم دا ان سلیکټ کوم په دې اندازه باندې شي پخلم ورته هم چې سټروک یعنی هغه شاوخوا باید ونه لري او فیل داخلي رنګ باید فرض کړئ پین ټول راخلم په همدغه شکل باید وي. اوکې موو ټول په دو شکل سره. اوس راځم دو اس وایم سکیل کله چې دا مثلا دا تر دغه ځای تکمیل شي تر دا ځای ورسي سکیل پوزیشن دواړو لینکونه د ایکس وای کومه کته کوم ورته چې په د اول سر کې باید اول نه مهم کار چې د انکور فونټ دی یعنی هغه منځنۍ نقطه زه باید دلته کیږدم. اوس ورته چې سکیل باید په اول سر کې څو وي 0 وي صحیح. کله چې دا تکمیل شو ګورئ دا سکیل باید څو شي 100 راځم دا ایز کوم تر څو پورې نرم پورته شي. په دو شکل سره ډیر تیز پورته کیږي نو د تیزوالي لپاره باید کیفرېمونه یو د بل نه لرې شي تر څو کله چې کیفرېمونه یو د بل څخه لرې شول نو حرکت هم سلو کیږي په دو شکل سره. ښه دا چې کله ورته هم چې کله تکمیل شو دوی لپاره راځم دونه اوس ډوپلیکیټ اخلم یعنی څو لیرز 2 3 راځم اول باید په دغه ځای کې وي دوم پر دغه ځای کې. اوس راځم دلته افیکټو ته رنګونه یې تغییروم. د اول رنګ سم دی ورته هم چې دوم رنګ فرض کړئ په دو شکل سوي او د دریم رنګ راخلم دلته دو باندې اپلای کوم ورته هم چې رنګ یې فولادي وي. ګورئ په دو شکل سره یو انیمیشن ځنې جوړ شو. اوس که غواړو چې مثلا دو ته یو ټیکسټ ور ولیکو ورته لیکمه ګرافیکس کنټرول ا فونټ سایز باید څومره وي ورته هم چې فونټ سایز باید
په دو شکل سره وي، بولډ نه وي، ریګولر وي، او بل یو څه یو د بل نه لرې والی هم ولري. موو ټول په واسطه یې راخلمه دلته. ښه، اوس ورته هم چې کله دا په دغه ځای کې وي دا دوامه تکمیلیږي، دوی لپاره هم باید موږ تاسو یو انیمیشن ورته ورکړو. ځم بیرته انیمیشن ته، دا سرچ زه باید لرې کړم انیمیشن ته. په همدغه انیمیشنو په سټارټ کې دلته په این کې مختلف انیمیشنونه دي، یو دانه راخلم دلته. ښه، دا چې کله مثلا دا اولنی د دغو ځای ختمیږي، راځم ورته هم چې سټارټ د دو هم د دو ځای نه شروع شي. ګورئ په دو شکل سره، یعنی په دو شکل سره لوړتر موږ تاسو څنګه کړلو جوړ کړلو. کولی شو مختلف شکلونه دوی ته ورکړو، مختلف نور ډوله ډیزاینونه هم د دوی دپاره جوړ کړو. نو دا چې څنګه اکسپورټ کیږي، د اکسپورټ طریقه هم درته ښایم چې موږ تاسو خو دا چې کله اکسپورټ کوو باید هغه بیکګراوند د ځان سره ونه لري. نو د دوی دپاره راځم زه اول دغه بیکګراوند څنګه کوم، ځنې لرې کوم چې هغه نیو سالډ دی موږ تاسو جوړ کړی و، په هغه آخر کې دی. راځم دا ډیلیټوم. دا چې کله ډیلیټ شو زه باید هغه بیکګراوند PNG ته وړم په دو شکل سره. دا چې کله PNG شو راځم کمپوزیشن ته. کمپوزیشن کې اډ رینډر کیو باندې کلیک کوم، راځم اول اوټپوټ ته، راځم دلته EVI فارمات دی او همدغه چینلز فقط RGB پلس الفا ته اړوم. اوکې، چیرته شي ورته هم چې پر ډیسکټاپ باندې د لاور ترت په نامه شي. سیو او دلته رندر په باندې وایم دا څنګه شي رندر شي. البته یو شو ته باید موږ تاسو پامې دا بیرته سټاپوم یدو په خاطر باندې راځم کنفیګ ته هر څومره چې تاسو وغواړئ چې دغه ایکسپورټ کړئ، مثلا تر دغه ځای پورې ایکسپورټ ان، کله چې ان ووایو ګورئ دغه لیکه د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې موږ ته راغله، یعنې دا معنا چې یوازې همدغه ساحه زه غواړم څنګه کوم ایکسپورټ کړم. نور خو ټوله اضافي ساحه ده. که چیرې دا مثلا موږ تاسو نه په ټولو ویډیوګانو کې داسې البته هر انیمیشن چې جوړوئ دغه ساحه اوس څنګه کېږي ورسه نه ایکسپورټ کېږي، یوازې تر دغه ځای پورې ایکسپورټ کېږي. بیرته راځم رینډر ته، دا ورته څنګه کوم EVI فارمات او الفا چینل. اوکې، ډیسکټاپ سیو لا ورته رینډر. ښه، دا ګورئ څنګه شوه ایکسپورټ شوه. اوس دلته لا ورته یو په نام دغه ویډیو ده د موږ تاسو. نو دا زه اوس څنګه معلوموم چې بیکګراوند لري یا نه. راځم د دوی لپاره پریمیر خلاصومه. ښه، اوس غواړم چې مثلا دغه لا ورته معلوم کړم چې بیکګراوند لري یا نه. رایټ کلیک دلته راځم پروجیکټ کې، زه باید یو ویډیو اډو پریمیر ته امپورټ کړم. فرض کړئ دغه ښه دغه ویډیو ده، راځم نیو سیکوینس ورته خلم، سیکوینس ته کش کوم. اوس راځم هماغه لا ورته ګورئ لا ورته موږ تاسو دغه ساحه ورته تعیین کړې وه چې موږ تاسو لا ورته باید په دغه ځای کې وي. اوپن. اوس ګورئ چې زه کله پلی کړم مثلا په دغه لا ورته شو.
ګورئ په دو شکل سره دلته موږ تاسو ته څنګه کېږي بدون د بیکګراوند څخه سیو شو. نو په دو شکل څخه کولی شئ نور مختلفې لوړتردونه هم جوړ کړئ چې په خپله خوښه باندې کولی شئ دلته د فیسبوک علامه یا مثلا د یوټیوب چینل که لرئ یا مثلا واتساپ دلته خپله لوګو ورسره اخلئ او مختلف ډیزاینونه په دې شکل څخه تاسو کولی شئ جوړ کړئ. نو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه مو څه زده کړي وي، تر بلې ویډیو د خدای په امان.